د لویو بښونکي څښتن الله په نامه سلامونه او نیکې هیلې تاسو ټولو ګرانو زده کوونکو ته. بیا هم زه ستاسو ښوونکې مرضیه غفوري یم د شپږم ټولګي د پښتو مضمون سره. ګلالي زده کوونکو، د نن ورځې د لوست موضوع مو ده امیر کروړ. پاڼه د کتاب ده شلمه، لوست هم دی لسم، برخه هم ده دېرشمه. ګلالي زده کوونکو، دا د کتاب پاڼه ده، لومړۍ پاڼه ده، یعنې پوښښ دي چې تاسو کولی شئ دغه کتاب له ځان سره وساتئ او ما سره دغه لوست تعقیب کړئ. ګلالي زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ته وویلې د نن ورځې د لوست موضوع مو څه ده؟ امیر کروړ. آفرین ګلالي زده کوونکو. نو موږ دغه لوست د بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو سره پیلوو چې موږ دغه لسم لوست یعنې د امیر کروړ لوست چې کوم دی دغه موږ په تیرو درسي ساعتونو کې لوستی وه، یعنې نورې برخې مو لوستې وې، یوازې کومه برخه چې پاتې ده د فعالیتونو سره او یا هم د لغتونو سره هغه تاسو ته په دې درسي ساعت کې درس درکوم. ګرانو زده کوونکو، موږ په تیر درس کې ولوستل چې امیر کروړ د سوري کورنۍ څخه و. هغه نومیالی او توریالی امیر و چې د پښتو ژبې ډېر نامتو شاعر هم و او دغه نامتو شاعر د پښتو ژبې لومړنی شاعر و. یعنې مخکې له دې موږ بل کوم سند نه لرو چې کوم بل شاعر شعر زموږ په لاس کې چې موږ وایو دا د پښتو ژبې لومړی شاعر دی. نو امیر کروړ د پښتو ژبې لومړنی شاعر دی چې دی د امیر فولاد سوري زوی و او په 1119 هجري قمري کال کې دی د غور په مندیش کې پاچا شو یا امیر شو. او بل دا چې امیر کروړ یو ډېر عادله، مهربانه او د ټینګې ارادې څښتن امیر و او ده به تل له خلکو سره په ډېر نرمي چلند کاوه او د خلکو ستونزې به یې پخپله حلولې. چې دغه امیر وایي ډېرو جنګونو کې ګډون کړی و او اکثره جګړې د ده په بریالیتوب پای ته رسېدلې وې. او کوم شعر چې د ده موږ ته پاتې و هغه مې هم تاسو ته ولوسته چې ویلي وو چې وایي زه یم زمری پر دې نړۍ له ما اتل نسته، زه یم زمری پر دې نړۍ له ما اتل نشته، په هندوستان و په تخار و په کابل نشته، بل په زابل نشته، له ما اتل نشته. دا د دې خوږ ژبې شاعر شعر یا حماسي ترانه وه چې تاسو ته په تیر لوست کې ولوستله. او د دې ترڅنګ مې دا هم وویل چې خپله دغه امیر کروړ په 1150 هجري قمري کال د پوشنګ په جګړې کې وفات شو. دا زموږ د تېرې ورځې لوست وه چې انشاءالله تاسو زده کړی وي او ستونزه پکې ونه لرئ. تاسو ته مې بیا هم ویلې چې دغه د امیر کروړ سوري کوم چې موږ ولوستو د ده په اړه معلومات تاسو له یاده کړئ او د دې نه پوښتنې جوړې کړئ. مثال تاسو کیدای شي یوه پوښتنه جوړه کړئ چې امیر کروړ د چا زوی و؟ کیدای شي تاسو په خپله کتابچو کې هم دغه اوس دغه کار وکړئ او دغه پوښتنې چې زه تاسو ته وایم هغه ولیکئ. لومړۍ پوښتنه، امیر کروړ د چا زوی و؟ ولیکل شوه؟ آفرین ګلالي زده کوونکو. دویمه پوښتنه اوس ولیکئ، امیر کروړ سوري په کوم کال کې امیر شو؟ دویمه پوښتنه هم ولیکله، امیر کروړ سوري په کوم کال کې امیر شو؟ ولیکئ ځواب یې په 1119 هجري قمري کال کې د غور په مندیش کې امیر شو. او بل تاسو ولیکئ چې امیر کروړ څوک و؟ بیا تاسو کولی شئ په ځواب کې ولیکئ امیر کروړ د پښتو ژبې شاعر و او یو ډېر عادله امیر هم و، د خلکو سره یې نیک چلند کوه، په نرمي به یې ورسره خبرې کولې، خوږ ژبی شاعر هم. دا هم کیدای شي ولیکئ په ځواب کې. او راځئ بله درېیمه پوښتنه هم جوړه کړئ، ولیکئ چې د پښتو ژبې لومړنی شاعر څوک دی؟ په دې کې هم کیدای شي تاسو ولیکئ د پښتو ژبې لومړنی شاعر امیر کروړ دی چې دغه یو حماسي ترانه موږ سره ده. کیدای شي دغه ترانه هم تاسو ولیکئ او له یاده کړئ، نه که چیرې تاسو دغه ترانه په کوم ځای کې اورئ او یا هم یې وینئ کیدای شي چې پوه شئ چې دا دغه
امیر و. او بله پوښتنه جوړه کړئ چې امیر کروړ په کوم کال کې په کومه جګړه کې وفات شو. تاسو بیا ولیکئ په ځواب کې امیر کروړ په 1154 هجري قمري کال د پوشنګ په جګړې کې وفات شو. او دغه پوښتنې کله چې تاسو په خپله کتابچو کې لیکئ د ځوابو سره دا له یاده هم کړئ. ممکن آزموینه ستاسو وي، په آزموینه کې کیدای شي دا تاسو سره مرسته وکړي او د ښوونکي پوښتنې چې په کومه چې په آزموینه کې دي هغه تاسو په ډېرې اسانۍ توګه حل کړئ. ګرانو زده کوونکو، روزو د دغه لوست چې ولوسته د کومه ستونزمن لغات چې دي دا تاسو ته دلته وایم او کار کوم. بیا هم روزو او د دغه لوست کوم فعالیتونه یعنې تش ځایونه په جملو کې چې دا هم تاسو ته وایم. خو لومړی راځئ چې د دغه لوست لغاتونه تاسو ته ووایم. دلته تاسو ګورئ شمیر. شمیر څه معنا؟ اندازه یا حساب. شمیر، اندازه یا حساب. ولی یعنی شانه، په دری کې ورته شانه وایي. شتمنه، بډایه. دلته ګورئ پرنګدار ډول دی، د لیکل او تلفظ کولی ته یې ښه زیر شي. بیا هم روزو کروړ. کروړ معنی څه شی ده؟ سخت. کروړ سخت. موږ د لوست موضوع به امیر کروړ، یعنې تاسو به ممکن ستاسو په ذهنونو کې راغلی چې دغه د کروړ معنی څه ده چې د شاعر په خپله دغه تخلص ځان ته غوره کړی دی. نو تاسو دلته وګورئ معنی ده سخت. ویاړ. ویاړ معنی څه ده؟ افتخار. ویاړ، افتخار ته وایي. دلته هم د پښتو ژبې پرنګداره توری دی چې د تلفظ هم تاسو سم زده کړئ او لیکنې بڼه هم، ځکه چې کله کله د دغه توري که سم موږ ونه کړو په جملو کې او یا هم زموږ په متن کې د یوې کلمې د معنا د تغییر لامل ګرځي. اتل، قهرمان. نو ګرانو زده کوونکو، تاسو کله چې دغه لغاتونه مې تاسو ته وویل کروړ، ویاړ، اتل، تاسو دغه ته جملې هم جوړې کړئ، ډېرې ساده جملې جوړې کړئ. اتل اسانه لغت دی او دلته کیدای شي تاسو ډېرې جملې جوړولی به شئ او ستونزه پکې نه لرئ. او بل هم راځو ولس. ولس څه معنا؟ خلک. ولس، خلک. دلته راځئ تاسو ته فعالیتونو کې دغه لغتونه چې تاسو ته مې وویل انشاءالله چې ستونزه پکې نه لرئ. کروړ و، ویاړ، اتل، صحبت، چلند، برای، غښتلی، ویاړ، ویاړنه. دا لغتونه تاسو په خپلو کتابچو کې ولیکئ او له یاده یې هم کړئ، ځکه چې په امتحان کې ممکن دغه لغتونه تاسو ته راشي چې تاسو نه غوښتل شي دې ته جملې جوړې کړئ. دلته راځئ بل فعالیت هم دی، وایي له زده کوونکو څخه دې وغواړئ چې د لوست لغتونه په خپلو کتابچو کې ولیکئ او یوه یوه مناسبه جمله دې ورته جوړه کړئ. دا کار تاسو انشاءالله کوئ، دغه لغتونه له یادوئ او دې ته جمله هم جوړوئ. راځئ دلته تش ځایونه دي، دلته یې ویلي دي وایي زده کوونکي دې د دغو جملو تش ځایونه په مناسبو کلمو سره ډک کړي او په کتابچو کې دې ولیکي. زه دغه تاسو ته وایم، جملې لولمه، تاسو ځیر شئ او په کتابچو کې دغه تش ځایونه ډک کړئ. دلته وګورئ امیر کروړ. تاسو لږ سوچ وکړئ چې موږ په لوست کې کوم کال لوستی و. د غور په مندیش کې امیر او په کوم کال کې وفات شو. دغه دوه کلونه موږ لوستي وو، هغه کوم کوم وو؟ آفرین ګرانو زده کوونکو، ما ته تاسو ووایم مخکې له دې چې تاسو ته ځواب وایم زه هم تاسو ته وایم چې ممکن تاسو له ذهنونو نه وتلي وي، کیدای شي بیا هم ذهن ته راشي. آماده یاستئ؟ آفرین. موږ ویلي په 1190 هجري قمري کال کې د غور په مندیش کې پادشاه شو یا امیر شو. په 1190 کال کې. راځو بل تش ځای دی، وایي دلته په کوم کال کې وفات شوی دی. د وفات کال یې هم ما تاسو ته ویلي وو چې کوم کال و؟ آفرین، 1190
څلور کال 1450 هجری قمری کال. دا هم کیدای شي تاسو ولیکئ او دا هم په تجزیه کې یعنی لومړۍ جمله چې کومه ده دغه اولی کومه ده اول کې څه تاسو ولیکل آفرین 109 دویم کې تاسو څه ولیکل ډېر ښه 154 دا دوه تجزیهونه ډک شول. دلته ویلي دي وایي امیر کروړ ډېر غښتلی او پهلوان و چې له 100 جنګیالیو سره جنګېده ځکه یې نو څه ډېر ښه کروړ باله. دلته راځئ وګورئ د امیر کروړ له ویاړنې څخه د مخه کوم بل شعري سند نه لرو ځکه یې په اوسني وخت کې شعر بللی شو. څه شی راځي دلته تجزیه کې ما تاسو ته څو وارې تکرار وویل آفرین لومړنی شعر بللی شو یعنی لومړنی شعر په پښتو ژبه کې همدغه د امیر کروړ ویاړنه ده. بیا راځو دلته ویلي دي وایي امیر کروړ د خپلو صوبو په ویاړ شعرونه وویل چې څه شی دي تجزیه کې څه شی راځي آفرین ویاړنه یې بول. امیر کروړ د خپلو صوبو په ویاړ شعرونه وویل چې ویاړنه یې بولي. سم شو آفرین ګلالي زده کوونکو. دغه تاسو کیدای شي په کتابچو کې ولیکئ تجزیهونه هم ما تاسو ته ویلي تاسو یې تکرار په کتابچو کې ډک کړئ که چې ستاسو له ذهنونو څخه وځي تاسو سره په امتحان کې مرسته کوي. ګلالي زده کوونکو دا د نن ورځې لوست چې موږ ولوستو لغتونه هم ولوستل د امیر کروړ لنډه پیژندنه مې بیا تاسو ته ویلي چې امیر کروړ څوک و او فعالیتونه مې کار کړل چې په کومه تجزیه کې څه شی راځي. ګلالي زده کوونکو دغه زموږ د نن ورځې لوست و چې تاسو ولوسته د امیر کروړ په هکله و لغتونه یې وو او دغه فعالیتونه دا کار وشل. تر بیا چې ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم تاسو لوی وبښونکي خدای ته سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت.